طالبانو یو ځوان ځکه وژلی چې موټر یې د دوی د سیالۍ له کاروانه مخکې کړی و. د زمري 24 مراسمو لپاره په کابل کې او ولایتونو کې د طالبانو د موټرو او موټر سایکلو سیالیو په مهال د سې شنبې په ورځ د کابل په بالاحصار کې د حمید جلال په نوم یو ځوان د طالب وسلوالو له لوري ځکه وویشتل شو چې ولې خپل موټر د هغوی له کاروان څخه مخکې کړی دی. حمید جلال چې اصلي د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالیو د نوکرخیلو د کلي اوسیدونکی و، دا مهال کابل کې د سلام پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت منلې چې زده کړیال حمید جلال د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ځینو سرچینو ویلي چې طالب وسلوالو د سې شنبې په ورځ په کابل ښار کې د جلال په موټر هغه مهال ډزې وکړې او نوموړی یې وواژه چې د هغه موټر د طالبانو له رینجره مخکې شو.